وخت پاڼه پاڼه رژولی دی یار وخت پاڼه پاڼه رژولی دی یار هغه ګل هغه رقم نه دی پاتې سمه ده زه بې خونده شوی یم خو سمه ده زه بې خونده شوی یم خو خوند په یارانو کې هم نه دی پاتې ژوند زه د مور غېږې ته پرې نه ښودم ژوند زه د مور غېږې ته پرې نه ښودم چې په جنت کې ادم نه دی پاتې Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. خبره لاړه له امکانه کیسه ختمه شوله راځه چې بیرته ځو ارمانه کیسه ختمه شوله په هر زردار مې د خالي لاسونو کور پاتې دی ژوند د ما پرېږده لږ ریوانه کیسه ختمه شوله سلامونه خوږو ستړي مه شئ ننګرهار ولایت کې کامې ولسوالۍ کې دا وخت هنر احمدزی را سره دی تاسو ته دې معلومه وي چې هنر احمدزی د اجل احمدزي کشر رور دی او د اجل احمدزي د شعر سره تاسو ښه بلد دی څنګه شعر لیکي او تاسو یې څومره خوښوئ نو راځئ د سره یو څو پوښتنې لرو او بیا به ترېنه شعر ریکارډ کړو هنره خپرونه کې په خیر راغلی درته وایو او ستړي مه شئ سلامونه مینه محبتونه ګران درمان صاحب تاسو ته راغلو ملګرو ته هغوی ته چې څوک مونږ ګوري او الله دې وکړي چې ټول به ښه وي ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغلي یاستئ او د تاسو سره ناست یم په خیرالی درته وایم اجله شعر دې خپل رور ته کتل شروع کړي دي که نه خپله ذوق دې ډېر و د شعر سره یا زما د ماشومتوبه له شعر سره ډېره علاقه وه ډېره مینه وه او د اجل شعرونه به هم ما لیکل په کتابچه کې د هغه بس همدې شاعرۍ سره ولې هغه ته لیکل نه ورځي څه نه لیکل به خو هغه به زیاتره وخت مصروفه و بس بیا به ما لیکل ستا څومره وخت شو شعر لیکي زما به 4-5 کاله به کېږي 4-5 کاله ستا بیا غزل خوښ دی که نظم که بل څه کوم صنف دی زما غزل او نظم دا دوه صنفونه خوښ ښه موږ ته به اوس څه اوروي تاسو ته به غزل ووایو غزل یې راته ووایه غزه درته وایم چې د ژوند په لاره چې ځم نه دی پاتې د ژوند په لاره چې ځم نه دی پاتې را سره هېڅوک همدم نه دی پاتې وخت پاڼه پاڼه رژولی دی یار وخت پاڼه پاڼه رژولی دی یار هغه ګل هغه رقم نه دی پاتې سمه ده زه بې خونده شوی یم خو سمه ده زه بې خونده شوی یم خو خوند په یارانو کې هم نه دی پاتې ژوند زه د مور غېږې ته پرې نه ښودم ژوند زه د مور غېږې ته پرې نه ښودم چې په جنت کې ادم نه دی پاتې او د اشنا زړه ته دومره لاره نه ده د اشنا زړه ته دومره لاره نه ده خو ما کتاب د قدم نه دی پاتې هسې نه چیغه کړم له ډېره درده هسې نه چیغه کړم له ډېره درده نور حوصله نشته زغم نه دی پاتې هنره سوال دا دی چې زه خراب یم هنره سوال دا دی چې زه خراب یم که په دې خلکو کې سم نه دی پاتې ډېر ښه دی او بل شعر داسې دی چې ګردې رانه چورلي مهربانې لکه خویندې ګردې رانه چورلي مهربانې لکه خویندې ګردې رانه چورلي مهربانې لکه خویندې خپلې اندېښنې دي په ما ګرانې لکه خویندې پاتې شي د زړه کور کې غمونه لکه ورونه پاتې شي د زړه کور کې غمونه لکه ورونه اوښ کې بل مکان ته شي روانې لکه خویندې دا بیا ووایه ته پاتې شي د زړه کور هلکه دا هغه شل ځلې واله شعر دی ښه پاتې شي د زړه کور کې غمونه لکه ورونه اوښ کې بل مکان ته شي روانې لکه خویندې ستا نه پس که بله کوم ښه څنګه یې وکړم ستا نه پس که بله کوم ښه څنګه یې وکړم ښکاري راته ټولې جینکیانې لکه خویندې دا مو وایه دا مو یو شل ځله ووایه یاره ستا نه پس که بله کوم ښه څنګه یې وکړم ښکاري راته ټولې جینکیانې لکه خویندې خوب کې مې بېګا څو ملایکې وې لیدلې خوب کې مې بېګا څو ملایکې وې لیدلې وی داسې معصومې عاجزانې لکه خویندې باسي رانه زړه لکه پیسې د ورور له جیبه باسي رانه زړه لکه پیسې د ورور له جیبه سترګې کوي داسې غلاګانې لکه خویندې او ونه کړه هنره هېڅ د مستړو ساګانو ونه کړه هنره هېڅ د مستړو ساګانو ګرځي وجودونو کې ستومانې لکه خویندې واه دا هر یو شعر انتخاب دی ښه دی ډېره مننه ارشاد چې در په در ومه د مینې کورکی یې راکړ
چې در په در ومه د مینې کورکی راکړ د لالي زر ځلې مننه چې زړګی راکړ او کنه یار نه پکې کرښه د ښې ورځې شته او نه د ښادۍ نه پکې کرښه د ښې ورځې شته او نه د ښادۍ له خدای نه جار شمه داسه سپېره تندی راکړ ستړی وم وخت د خپل امید سیوري ته کېنولم ستړی وم وخت د خپل امید سیوري ته کېنولم د ژوند په ستړې لار څه ښکلی د مزی راکړ ورته ویل مې یو یادګار د محبت خوراکه ورته ویل مې یو یادګار د محبت خوراک کړه هغې ظالمې غرغره کړمه تیلی راکړ ورته ویل مې یو یادګار د محبت خوراکه هغې ظالمې غرغره کړمه تیلی راکړ بس دی نور سر ځان ته د خپلې خودسرۍ ماتوم بس دی نور سر ځان ته د خپلې خودسرۍ ماتوم سر زوری څه راکړل هنره سرخوږی راکړ ډېر ښه دی ډېر ښایسته دی بل شعر داسې دی چې مهرباني وکړه قدم ته د هواره یمه مهرباني وکړه قدم ته د هواره یمه ته مې په سر باندې راخیژه ستا خو لاره یمه بیا وایا مهرباني وکړه